شروع کوم په نوم د لوی رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. په سټیج باندې ناست مشرانو او دلته په دې جنازګاه کې موجود زما درنو پښتنو او نور چې د ملک د ګوټ ګوټ نه څونه هم ملګري دلته په دې پنډال کې راغلي دي. ملګرو تاسو ټولو ته پته ده چې شهید عثمان لالا چې د کم سوچ د کمې فلسفې د کمې نظریې دپاره خپله قرباني ورکړه. دا په د دومره غټ تعداد کې دلته ستاسو موجودګي دا خبره ثابتوي چې دا خالي د شهید عثمان لالا نظریه نه وه، دا دغه فکر نه و، دا خالي دغه سوچ نه و، دا په د خاوره اوسېدونکي د هر یو بچي سوچ و فکر دی. ملګرو عثمان لالا خپل ټول ژوند په مزاحمت کې تیر کړو، خپل ټول ژوند یې پښتنو له حق غوښتو، ټول ژوند یې د پښتنو په سیاسي تبلیغ کې تیر کړو. هغه خو شهید شو، هغه په خپل شهادت په دې ملک کې مشته ټولو محکومو قومونو یو اتفاق جوړ کړو. تاسو به کتلي چې د کوم وخت نه دغه جنازه د کراچۍ نه را روانه شوې ده، داسې قومیت نه دی پاتې شوی، که سندیان دي که بلوچان دي، د سیاسي تړون نه بالاتر هر چا دته هرکلی ویلی دی، هر څوک د ده په مرګ باندې غمجن دی. ملګرو دا اتفاق دا ورورولي چې د دې محکومو قومونو د عثمان لالا په شهادت چې کومه جوړه ده، دا به د دې نن ورځې نه مخ په وړاندې همدغه شانتې بوځو. بله خبره ملګرو دا کوو چې موږ په دې کې دویمه خبره نشته چې عثمان لالا چا شهید کړی دی. د سینټ په آخري تقریر کې هغه خپل قتلنامه لیکلې کړې وه، هغه د خپلو قاتلانو نوم اخیستی و، په ټولو خلکو یې غږ کړی و که چېرې ما ته او زما بچو ته نقصان ورسي زما قاتلان به دغه یي. خو موږ دا دې ریاست نه چا چې زما بچیان وژلي دي، چا چې زما مشران وژلي دي، د دې ریاست نه موږ د تحقیقاتو مطالبه نه کوو. دی به څه تحقیقات وکړي چې دی به وژني، خو موږ به تاسو په دې نن ورځ دا لوظ کوو چې دغه کم سوچ و، کم فکر و، کم مرام و، دا پښتانه بچیان دا به راپاسي دغه چې کوم فکر دپاره قرباني ورکړې وه، او فکر به خپل مرام ته به رسوي. بله خبره ده چې یو دا زمونږ په دې ملک کې زمونږ دا ژوند مونږ چې خپل مرام ته ځان رسوو دا ډېر اوږد مزل دی، په دې کې به ډېرې زیاتې ستونزې راځي، په دې کې به ډېرې زیاتې قربانۍ راځي، په دې کې به ډېرې زیات شهادتونه راځي. دا د جذباتو کار هم نه دی، دا ډېر اوږد مزل دی. د دې دپاره به سیاسي تبلیغ کوو او نظم و ضبط به راولو. ملګرو مشران هم ډېر دي، خبرې به درته کوي، زه خبرې ختموم خو په دې یو ټکي باندې چې دا څونه ټول وطن په عثمان لالا باندې ودرېدو، چې څونه ټول ولس په ده باندې خفه دی. نو د یو شاعر د خولې نه دا یو شعر راووتو، ما ته شاعر هغه نوم نه دی معلوم، خو هغه دا ووی چې د عثمان کاکړ فاتحه چاته وکړو، هر یو پښتون وایي چې رور مې مړ دی. ډېره مهرباني.